ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو حکومت ته وایي افغانستان کې جګړه درېدلې ده خو سوله ولې نه ده راغلې. په سلامونه هرکلی کوم، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله تازه غږیزونه کې چې د هغه په فیسبوک کې خپره شوې د افغانستان د اوسني وضعیت د حل لپاره د ملي خبرو او بحث په پیل کېدو ټینګار کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې هغه افغانان باید یو بل ته لاس ورکړي او یو بل ومني چې په تېرو څو لسیزو کې له یو بل سره جګړه کړې ده. نوموړي همدغه راز د طالبانو د حکومت د نوم له اخیستلو پرته وویل چې د ملي مشروعیت اساس دی او ملي مشروعیت د زړه د یو کولو او د فکرونو د یووالي له لارې ترلاسه کیدی شي. هغه وویل له ملي مشروعیت پرته منطقي او بین المللي مشروعیت ګران دی. طالبان تیر کال د اګست په 15 نیټه کابل ته داخل شول او بیا واک ته ورسېدل، خو تر دې دمه هیڅ یو هیواد د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلي غني وویل چې افغانستان کې باید داسې نظام راشي چې تلپاتې وي او ټینګار یې وکړی چې څو محدود اشخاص ته باید د افغانستان واک ورنه ګڼل شي. دا مهال په افغانستان کې طالبان واکمن دي او د حکومت ټول غړي د خپل غورځنګ افراد دي، خو طالبان وایي چې حکومت یې هم شموله دی. نوموړي په خپلو خبرو کې نه د طالبان نوم واخیست او نه هم د کومې بلې ډلې، خو یې وویل چې باید تېرې تېروتنې تکرار نه شي. هغه ویل که تېرې تېروتنې تکرار کړو یو بل ونه منو په حس انحصار اتکاو کړو خدای نخواسته بدبختي به تکرار شي او د جنګ لمبې به بیا بلې شي. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ نو باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.